بسم الله الرحمن الرحیم. نن شروع کوو شپ خلاص شو، پکچر خلاص شو، بل اپشن دی آیکن. آیکن خپل سمبول دی، لکه مثال موږ د واتس اپ آیکن لرو، فیسبوک آیکن، سی وی جوړوي، یو کتاب جوړوي، ضرورت کیږي چې تاسو آیکنونه راواخلئ. خو دلته چې کله په آیکن کلیک کوئ، ورک آفلاین باندې کلیک کوئ، هغه وخت کې چې تاسو په کمپیوټر کې آیکن ولرئ، صحیح دی، له انټرنیټ نه مو ډاونلوډ کړی وي. آیکن له کومه کېږي؟ آیکن له انټرنیټ ډاونلوډېږي، او آیکن چې دی ایکستنشن آیکن دی، صحیح دی. یعنی آیکن چې لیکلی وي مثلا احمد ډاټ آیکن لیکلی وي، هغه شی قبلوي، داسې نه چې ته عکسونه ورته راخلاص کړي. آیکن ځان ته فارمات لري. نو که چیرې انټرنیټ نه تاسو آیکن را ډاونلوډ کړئ، د ځینې ورته انتخاب کړئ، او یا که تاسو مستقیم انټرنیټ سره وصل وي، آیکن باندې کلیک کوئ، تاسو ته سفر خلاصېږي، ټول آیکنونه راځي. په هر آیکن باندې کلیک کوئ، لاندې لیکلي انزرټ، آیکن باندې کلیک کوئ، انزرټ، مستقیم له انټرنیټ ډاونلوډېږي، صحیح دی. مثال د فیسبوک آیکن ته درځل ته وګورم چې لرم یې که نه. د آیکن تاسې یې وپېژنئ. مټریلز دغه دی ښه، دا عکسونه دي چې زه اوس درښیم، خو تاسې آیکن رااخلئ. مثال تش یو بل آیکن درته رااخلم، لکه دغه دا څه شی آیکن دی؟ ګوره زه یې درته راخلاص کړم چې ښه پرې پوه شئ. دغه آیکن دی، څه دی؟ آیکن دغه ته وایي، لکه دا د واتس اپ هغه زه غواړم راواخلم، سمبول یې راواخلم، دته آیکن وایي. خو دا اوس د عکس په شکل دي، دا آیکنونه نه دي. آیکنونه ځکه نه دي چې زه کله آیکن نه مستقیم ورشم، دلته آیکن، صحیح دی، ورک آفلاین، او دلته ورشم ما فولډر را خلاص کړم، ماته هېڅ لیست نه ښکاري. دا ځکه لیست نه ښکاري چې دا آیکنونه نه دي، دا پکچر دی. خو آیکن دغه ته وایي. بیا دا بیکګراوند لري، اما آیکن چې تاسو راواخلئ بیکګراوند نه لري، فقط دغه سمبول وي. نو دغسې حالاتو لپاره تاسو د آیکن له اپشن نه کار اخلئ، او دا په 2019 کې اضافه شوی، 2014 کې نشته. سره له 3D ماډل 3D شکلونه تاسو رااخلئ له انټرنیټه، صحیح دی. بل اپشن لرو سمارت آرت دی. سمارت آرت د څه په خاطر استفاده کیږي؟ سمارت آرت د شجرې جوړولو لپاره، د یو دفتر د تشکیلاتو جوړولو لپاره تاسو له څه شي نه کار اخلئ؟ سمارت آرت نه. مثال دفتر دی، دفتر کې رئیس دی، معاون دی، کارمندان دي، صفاکار دی، اشپز دی، د ټول یو تشکیل دی کنه. غواړئ د جدول په شکل په چوکاټ کې یو تشکیل جوړ کړئ، نو تاسو سمارت آرت نه کار اخلئ. یا مثال تاسو د کمپیوټر ډولونه تشریح کوئ، کمپیوټر دی د ډولونه دي، کټګوري تقسیموي، نو سمارت آرت نه کار اخلئ. یا مثال تاسو د انسان د ژوند سایکل غواړئ جوړ کړئ، نوې پیدا کیږي کنه، د مور په نس کې چې پیدا شي، اول دوم دریم څلورم تر شپېته او یا کلنۍ بالاخره مړ شي، صحیح دی. نو دا یو سایکل د ژوند دی. که دا غواړئ دا سایکل تاسو جوړ کړئ، نو څه شي په واسطه؟ د سمارت آرت په واسطه. تاسو کلیک پې وکړئ. سمارت آرت کې ډیر شکلونه لرو، لکه څنګه چې اوس مې درته موضوعګانې وښودلې. مثلا د کمپیوټر ډولونه تشریح کوئ، د دفتر تشکیلات تاسو جوړوئ، له ځانه بیا هر شی مه انتخابوئ چې هر سمارت آرت زړه شو کلیک پې وکړئ. هر یو ځان ته مفهوم لري، هر یو د ځان یو مشخص موضوع لپاره استفاده کیږي. مثلا آل کې ټول دي. لیست هغه شی تاسو لیستوار لیکئ، لیستوي ذکر کوئ، دونه کار اخلئ. پروسس چې کله پروسس وي، یو شی مرحله بعض مراحل تشریح کوئ، نو تاسو په دې شکلو په واسطه ښیئ. سایکل مې دا اوس درته ویل، که غواړئ د یو شي سایکل معلوم کړئ، نو دې شکلونه کار اخلئ. هیرارچي معمولا استفاده کیږي د تشکیلاتو په خاطر، چې تاسو د دفتر تشکیلات لیکئ. ډیر اپشنونه لرو، دا در سره خپل دانه وګورئ. زه مثال غواړم د یو دفتر تشکیلات جوړ کړم، راځم دغه شکل ته، دلته ورته دغه اول شکل انتخابوم او بیا ورته وایم اوکې، صحیح شو. چیرته چې ټکس لیکل شوی دلته ولیکئ، ټکس ولیکئ. مثال د دفتر رئیس دی څه نومیږي؟ احمد نومیږي. معاون لري، معاون یې څه نومیږي؟ معاون علي نومیږي. او نور د لاس لاندې کارمندان چې دي، مثال کارمند دی شي عثمان کارمند دی، بل مثلا څوک دی؟ هلال دی، او بل کارمند هم دی، فرض مثال څوک دی؟ یما دی. دا کارمندان شو، دا تشکیلات شو. رئیس دی، معاون دی، او دا نور کارمندان شو. د څه شي په واسطه جوړیږي؟ د همدې سمارت آرت په واسطه. خو کله چې سمارت آرت تاسو اضافه کوئ، دوه ټابه ورسره فعاله کیږي، یو د ډیزاین ټاب او بل هم د فارمټ. د فارمټ ټاب مشابه دی د شپ سره، هیڅ فرق نه لري، ټول اپشن تکراري دي. فقط موږ کوم وایو؟ د ډیزاین ټاب وایو. لومړی اپشن دی اډ شپ دی. که چیرې یو کارمند تاسو نه پاتې یو غواړي او بل کارمند اضافه کړي، نو دلته شپ نه لرو ورته، نو تاسو راشئ له اډ شپ نه ورته یو شپ اضافه کړئ. اډ شپ افټر چیرته مو چې کلیک کړئ، کوم شپ ما انتخاب کړئ؟ علي. که ورته وایم افټر، له علي نه وروسته یو شپ اضافه کوي، یعنی اوس اول علي دی، دوهم دبل شپ شو. کنټرول زید. ات شپ بیفور څه معنا؟
لالی نه مخکې یو شپ اضافه کړه علی موقعیت شاته رالویږي دا بل شنو اضافه شو دا وړاندې ځي رتبه کې هم فرق کوي صحیح دا خو د چپ طرف دی چپ طرف کارمندان لوړه رتبه لري ښي طرف چې دی بیا راټیټېږي ولې د چپ طرف لوړه لري هغې رتبه یې لوړوي ځکه دغه سمارټ آرټ د هغه لپاره دی د انګلیش لپاره ات شپ اباو څه معنا اباو څه معنا د علی نه پورته یو شپ اضافه کړه یعنی علی اوس د دغه شی شو یو لاس لاندې شو کنټرول زید او کورتوی چې اباف ات شپ اباف د علی نه اباف خو پورته وایي دا بل شی دی بیلو دی بیلو څه معنا د علی لاندې مثلا تاسو یو شپ اضافه کړئ دا بیا مربوط دی چا راځي د علی راځي او ات اسسټنټ کورتوی علی ته یو همکار اضافه کوي علی مثال کار په ډیر دی وای چې ماته یو همکار اضافه کوي چې کله کلک به وکړي شپ اضافه کیږي چې مربوط دی علی کی په داسې حالاتو کې چې ضرورت کیږي تاسو شپ اډ کړئ له دوه آپشنونو کار اخلئ بل آپشن دی اډ بولټ دی بولټ موږ په هم ټاپ کې دغه بولټ هم په یاد دی دغه سمبولونه دوته بولټ ویلې دا هم دا کار کوي دا بولټ خو دا بیا چې تاسو دغه د سمارټ شپ تغییر کړئ بعضی کې کار کوي شپو کې لکه مثال د تویم په لیست کې تاسو لیست انتخاب کړئ په دوه کې اکثریت کار کوي په دوه کې مونږ نه پیګم چې کوم فرض مثال دغه انتخاب کوم شی فلکی کنه دوه کې نشو یو بل کې وګورئ شپو کې فرق کې صحیح دی د کې فعال شو اوس راشي وګورئ د ځنه کول شي بولټ اضافه کوي دا کې اضافه کوي دته بولټ موږ ویلو نو کنټرول زائد په دې باندې پوښوي ټیکس پان څه دی ټیکس پان به تاسو دا یو پان را خلاصوي چې په دې کې کولای شي کوم نمونه تاسو شپو کې لیکلي هغه پاک کړئ یا اضافه کړئ مثال دا اخر نفر یمانه دی یا ما کولای شي پاک کې ورته ولیکئ نوم دی سلیم دی صحیح دی یا مثلا علی معاون نه دی علی غلط شوی دی نوم دی مثلا څوک دی وحید دی یعنی دلته کولای شي ټیکسو کې تغییر راولي د ټیکس پان پاست بل آپشن لرو پروموټ اند ډیموټ دی پروموټ څه ته وایي ډیموټ څه ته وایي ګورئ و انکریز د لیول اف د سلیکټډ بولټ اور شپ لیول رتبه لوړوي پروموټ همیشه مثال وس کوم شپ انتخاب کړی وحید که زور ته پروموټ د دې زید احمد څنګه ته ولې ذکر رتبه یې لوړه شوله صحیح دی او ډیموټ به څه کوي برعکس بیرته د یو شپ د یو کارمند رتبه راټیټوي رائټ ټو لیفت د ښي طرف معلومات چپ طرف ته د چپ طرف ښي طرف ته انتقالوي بل آپشن موو اپ موو ډاون لرو موو اپ موو ډاون دا معنا چې تاسو د شپ په موقعیت کې تغییر راولئ نه د دو په لیول د دو په رتبه کې مثال عثمان هلال او د سلیم درې د نشمالي کلی دا په رتبه کې ور رتبه لري درې واړه فرض مثال درې وړه استادان دي خدا څه چې سلیم په حواله کې وي په اخره کې موقعیت تغییروي به تاسو کوم آپشن نه کار اخلئ موو اپ اوس هلال چیرته لاړو اول موو ډاون بیرته لاندې رالویږي د کې رتبه هدف نه دی د کې فقط د شپ موقعیت تغییریږي اما که تاسو بیا رتبه تغییروي د څه ورته وایي پروموټ ډیموټ دا دوه فرق در نه هیر نشي بل آپشن لی اوټ لرو لی اوټ تاسو راشي د ما سر شپ باندې کلیک وکړئ چې څوک دی احمد دی اوس سټانډرډ شکل دی سټانډرډ دا معنی چې د شپونو دواړو خواو ته په دې شکل اجازه ورکړي که تاسو دا انتخاب کوئ بوت بیا دواړو خواو ته په دې شکل د شپو اجازه شته لیفت هانګینګ انتخاب کوي ټول بیا چپ طرف ته په دې شکل زوړندېږي او که رائټ هانګینګ انتخاب کوي بیا کارمندان ټول کومې خوا ته راځي ښي طرف ته راځي اما سټانډرډ انتخاب کوي دا سټانډرډ شکل دی دلته د سمارټ آرټ شکلونه دي که دا انتخاب کوي د سره کولی شي د هر کارمند عکس هم اضافه کوي دا څنګه کې وینئ په دې پکچرو باندې کلیک کوي فرام افلاین ورسې مثلا ورته عکس انتخاب کوي انزرټ اتومات د هغه کارمند سره عکس هم راځي همداسې دانه دانه د هر یو کلیک کوي عکس انتخاب کوي که دا شکل مو پکارو که بل شکل ته یو بل شکل هم لرو دا شکل هم دی دا فقط هر شکل چې تاسو غوښته انتخاب کړئ مور لیاوټ ته چې ورشي بیرته تاسو ته اولنی سفر اخلاصي په دې کې ډېر شکلونه لرو خو ما مخکې مو ویلې چې تاسو په موضوع مطابق سمارټ آرټ راوړئ هر شی بل ځان نه انتخابوي اوس مثال زه دا انتخاب کوم دا به کله داسې معلومیږي چې د کې رئیس څوک دی معاون څوک دی تشکیلاتو لپاره به نه استفاده کیږي په دې باندې د سر خلاص شو بل دی چینج کلر چینج کلر که غواړئ د همدغه سمارټ آرټ رنګ تغییر کړئ زه به دغه شپ انتخاب کوم د ځینې رنګونه تغییروي ده صحیح شو اما دا هم کیفیتونه دي
3D شکل د مختلف هغه تاسو کار دی چې هر شی انتخابوي او اخر کې لیکلي ریسټ ګرافیک څه معنی څومره ډیزاین ورکوي رنگ ورکوي چې یو کلیک پیو کې بیرته اول حالت ته تبدیلوي په فارمات کې اپشن نو ویل تکراری دي فقط هغه دوه اپشن درته وایم اول چین شپ غواړي د احمد شپ تغییر کې راځي چین شپ باندې ورته انتخاب کې او شپ مثال دا شپ انتخاب کې شپ تغییری صحیح دی او که کلیک وکړئ لارجر څه کوي نظر نور ته شپ غټیږي او سمالر کلیک کوي نظر نور ته شپ کوچنی کیږي نور اپشن در سره کار کوي تکراری دي سرمخلا شو دي ته وایي سمارټ آرت بیا راځم انزرت یو شی بلم درته مثال زغړم سایکل ذکر کوم څه شی سایکل نو راځي دلته یو شکل ورته انتخابوي او کې ورته دا سایکل دی سایکل کې مثال موږ څه شی تشریح کوو د سی ټي پروګرامونه تشریح کوو صحیح دی موږ ته اول تاسو کوم پروګرام وایا وینډوز وایا پس ورډ وایا بل څه دی ایکسل دی او بل هم اکسس دی او دلته څه شی دی پاور پوینټ یو بلم د انټرنیټ څنګه اضافه کوم ډیزاین آرټ شپ یو کلیک وکړئ چې بل اضافه لیکنه څنګه پکې وکم ټیکس پان راشد ذکر لیکنه وکړئ مثال بل څه شی دی انټرنیټ دی دا یو سایکل دی د څه سایکل دی د سی آی ټي سایکل شو مکمل ټول پروګرامونه ما په دې شکل تنظیم کړ دا اس موضوعات لپاره تاسو له سمارټ آرټ نه کار اخلي ورزو بل اپشن ته لرو چارت څه ته وایي ګراف ته وایي که چیرې تاسو غواړئ چې چارت رسم کړئ ګراف رسم کړئ یو موضوع د ګراف په شکل وښیي په چارت باندې کلیک وکړئ دلته شکلونه لري لکه سمارټ آرټ غوندې هر شکل چې تاسو خوښ شو کلیک وکړئ اوکې خو خبره دا ده چې کله چارت رسموي اکسل صفحه درته راخلاصوي او دا چارت تاسو چې لیکنه کوئ په اکسل کې به کوئ ښکاري درته په ورډ کې نو همدې په خاطر زه فقط درته لږ تشریح ورکوم جزئیات په تفصیل سره بیا په اکسل کې وایو ځکه د اکسل مربوط کیږي اوس دا پورته وینئ شنه صفحه دا د اکسل صفحه ده دغه جدول دی دغه جدول چې وینئ دغه کې کولای شئ تاسو ډیټا ولیکئ او په لاندې ګراف کې ووینئ صحیح دی مثال زه د چی چارت ګراف جوړ کوم مثال د ورزشو به درته جوړ کوم صحیح دی کرکټ دی فوټبال دی بل هم مثلا والیبال دی او بل هم بسکټبال هم د سرازي بسکټبال شو صحیح شو په سیریز 1 2 3 دلته به کلونه ولیکم په 2021 کې څنګه وو په 2022 کې څنګه وو په 2023 د فیصدي په اساس لیکو په 2021 کې کرکټ 70% پرمختګ کړی او لاس تر وړاندې درلودي 2022 کې 80% او په 2023 کې 80% شو لاندې وینئ خپل ګرافونه ښکاری فوټبال په 2021 کې پرمختګ 80% او 80% شو دلته مثال 2% شو 80% والیبال تر زو والیبال مثلا 90% او 40% شو 80% شو قیمتونه کم زیات ورکو چې تاسو په خلاص سر خلاص شي خلاص شو مالته د قیمتونه لزانه ولیکو مهم نه دی چې دقیق وي دا جدول مونږ جوړ ک ترتیب شو منظم شو د اکسل صفحه وتړي تاسو ته ډیټا په چی کې ښیي په ورډ پروګرام کې په یو چارت کې ډیر ښه منظم دغه درې اولې ملي دي څه شي دي د کرکټ د فوټبال د والیبال او باسکټبال درې رنگونه دي څه شي دي 2021 2022 او 2000 اوس ډیر ښه لري چې ورته ګوري کرکټ په کوم کال کې ښه پرمختګ درلوده 2022 فوټبال په کوم کال کې 2022 کې والیبال په کوم کال کې 2021 کې همدا رقم باسکټبال یعنی موږ هغه معلومات او ډیټا د څه په واسطه وخدل د یو چارت او ګراف په واسطه وخدل او دا هم فهم دي هر څوک پیږي یو به سوادم راولي پیږي چې دا میله ډیره ده معنی ورکې چې دا ډیر پرمختګ وکړي کې صحیح دی نو تاسو د جناب ته څه انتخاب کړئ چارت یا بار انتخاب کړئ چارت باندې پوښوي سکرین شاټ چې تاسو عکس اخلي د صفحې نه کاغه هر شی وي د ورډ پروګرام ایکسل پروګرام وي یا د صفحې نه عکس اخلي خو خبره ده چې کله تاسو سکرین شاټ سکرین کلیپینګ باندې کلیک کوئ دا ورډ بنديږي صحیح دی دا ورډ بنديږي به کولای شي له صفحې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ په دې شکل اتومات د صفحې سکرین شاټ راځي په ورډ پروګرام کې خو که چیرې تاسو غواړئ د بل پروګرام سکرین شاټ واخلئ مثال زه غواړم د ورډ دغه آپشنونو سکرین شاټ واخلم بیا تاسو باید څو ورډ راخلاص کړئ دوه دانې ورډ راخلاص کړئ ځکه چې په یو کې تاسو سکرین شاټ اخلئ دغه یو بنديږي بل باید خلاص پاتې شي نظر تم سکرین کلیپینګ دا ورډ بند شو بل خلاص پاتې
هر وخت صفحه داسې خړه شوله به تاسو فقط کلیک کوئ کشي کې چې د هر ځای عکسونه اخلي عکس واخلي کلیک خوشي کې اتومات په بل ورډ کې درته د عکس راځي. کولای شئ دنه ښه سوالونه جوړ کړئ. دلته مثال موږ چې کله مخکې سوالونه راوستل په همدې شکل دی صاحب ماکس واخسته به هم دلته ورته ولیکل چې آپشنای ځای را بعد جزئیات تشریح کړئ. صحیح به دلته موږ آپشن نه راوستل چې کوم آپشن خپل نفر ویني چې کوم آپشن دی په ترتیب سره ټول تشریح کوو. دته وایي سکرین شاټ چې تاسو د صفحې او مشخصه برخه نه عکس اخلئ.